د اسلام تاریخ شپږمه برخه د حدیبیې سوله او د مکې فتح. د حدیبیې سوله له کله نه چې مسلمانانو مدینې ته هجرت وکړ، بیا د کعبې زیارت ته چې بنسټ یې ابراهیم علیه السلام ایښی و نه ورغلي. که څه هم عرب مشرکان او بتپرستان شوي وو، خو د کعبې کلک درناوی یې کوه. ټولو عربو دا کعبه خپل پلرنی میراث ګاڼه او د مذهبي دودونو د سرته رسولو لپاره له لرې لرې ځایونو ورته راتلل. نو د دې کار د سرته رسولو لپاره به یې 4 میاشتې خپلمنځي جګړې حرامې ګڼلې او نه به یې کولې. مسلمانان اړ شول او پلرنی ټاټوبی مکه یې پرېښوده او مدینې ته لاړل. د کعبې طواف ته چې ډېره تلوسه وه، د احزاب په جګړې پسې بل کال د هجرت په 6م کال رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا زیری ورکړل شو چې حج وکړي. نه له 1400 ملګرو سره حج ته روان شو. د دې لپاره چې په مسلمانانو بدګماني وشي، نو دوی احرامونه وتړل او د قربانۍ لپاره یې اوښان له ځانونو سره بوتلل او د وسلې ممانعت وشو. یوازې سفري تورې په تکو کې ورسره وې. کله چې مکې ته نږدې شول، نو یو پړاو وړاندې په حدیبیه کې میش شول. کله چې قریش خبر شول، نو د مقابلې تیاری وکړ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مکې ته پرې نږدې. له خزاعه قبیلې سره مسلمانانو ښې اړیکې درلودې. د دې قبیلې مشر بودیل د وقار زوی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی او د راتللو د غرض پوښتنه یې ترې وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته یوازې د کعبې د زیارت لپاره د راتګ وویل. بودیل د مکې قریش ته ولیکل چې مسلمانان یوازې زیارت ته راغلي دي او نور کوم غرض نه لري او جګړه نه غواړي. قریشو ونه منله او وی ویل موږ حج ته نه پرېږدو. او د دوی له لورې د حابش د قبیلې مشر اولیس د استازي په توګه ورته راغی او دا صورت حال ولید او کفارو ته خبر ورکړ چې د مسلمانانو مقصد یوازې د کعبې زیارت دی. قریشو ځواب ورکړ چې کوچیان وګړي په دې خبرو څه پوهیږي. د قریشو په دې راز خبرو اولیس هم خوابدی شو او قریش ته یې بد رد وویل. دغه مهال څو تنه شرخوښي قریش ځوانان په مسلمانانو د برید لپاره راغلل، خو هغوی ونیول شول او کله چې ورانکاري رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راوستل شول، نو رحمت للعالمین ټول خوشي کړل او ویې بخل. بیا عروه د مسعود زوی د مکې د کفارو د استازي په توګه راغی او په تروه ټونډه یې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل، تا دا دومره لویه ډله وګړي د خپل قوم په ورکاوي پسې ملګري کړي دي، خو که قریش وسله راواخلي او ستا مخې ته راووځي، نو ستا دا ټول ملګري به تباه او برباد شي. په دې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه زړه تنګ نه شو. عروه ته یې سخت ځواب ورکړ. عروه وویل، ابوبکره، زه ستا د یوه احسان پوروړی یم، که نه نو ما به هم همداسې سخت ځواب درکړی و. عروه چې په دې ټولو خبرو کې څه لیدلي وو، هغه دا و چې مسلمانان د رسالت د شمعې پتنګان دي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر درناوی کوي. عروه بیرته لاړ او قریشو ته یې وویل، دومره عزت او درناوی د قیصر او کسرا هم نشته. رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګري ټول ځانونه او مالونه ترې زاروي او د خپلې وینې د وروستۍ څاڅکي تر تویولو ورته تیار دي. بیعت الرضوان تر اوسه لا کومه پرېکړه نه وه شوې، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم له خپل لوري څخه عمر رضی الله تعالی عنه استازی کړ. عمر رضی الله تعالی عنه وویل، قریش له ما سره پخوانۍ دښمني لري، زه د استازي نشم کولی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د ده عذر ومنه او عثمان رضی الله تعالی عنه یې خپل استازی وټاکه چې له خپل یو خپلوان سره مکې ته لاړ شي. قریش او عثمان په مکه کې وځنډوه چې مسلمانانو کې دا اوازه خپره شوه چې عثمان رضی الله تعالی عنه یې شهید کړی دی. په دې مهال رسول الله صلی الله علیه وسلم تر یوه بیرې لاندې ناست و چې له ټولو سرتیرو څخه یې بیعت واخیست چې تر څو مو د عثمان رضی الله تعالی عنه قصاص نه وي اخیستی، له دې ځایه به نه ځو. دغه بیعت بیرته بیعت الرضوان په نوم یادیږي. وروسته څرګنده شوه چې د عثمان رضی الله عنه د شهادت خبر دروغ و. اوس قریشو سهیل د عمر زوی د روغې د شرطونو لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورولېږه تر څو جروباس ورسره وکړي او په دغه شرایطو سوله وشوه. اول سږ کال به مسلمانان
بې له حج کولو بیرته ځي. دویم، کال ته به راځي او یوازې 3 ورځې به تیروي او بیرته به ځي. مکیان به په دغو ورځو کې کعبې ته ورننوځي. دریم، بې وسلې به راځي، یوازې تورې به ورسره وي او هغه به هم په تیکو کې وي. څلورم، کوم مسلمانان چې په مکه کې استوګن دي هغوی به له ځانه سره نه بیایي او که له مسلمانانو څخه څوک به مکه کې استوګني غواړي هغوی به نه منع کیږي. پنځم، که په کافر یا مسلمانانو کې څوک مدینې ته لاړ شي هغوی به بیرته نه راستنوي او که کوم مسلمانان مکې ته راشي هغه به بیرته نه لیږل کیږي. شپږم، د عربو قبایلو خوښه ده چې له چا سره یې زړه وي له هغو سره دې ووځي او ورسره شریک دي شي. اووم، دا تړون به تر 10 کالو پورې وي او په دغه موده کې به یو تر بله جګړه او اختلاف نه کوي. کله چې دا شرطونه لیکل کېدل د سهیل زوی ابو جندل رضی الله عنه چې د مسلمان شوی و او د مکې د کفارو په بند کې و له زولنو سره راوتښتېد او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی او خپل زخم یې ور وښوده او غوښتنه یې ترې وکړه چې ما له ځانه سره بوځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم سهیل ښه پوه کړ چې ابو جندل به مدینې ته د تللو اجازه ورکړي، خو هغه راضي نشو او ویې ویل چې تاسې د سولې د شرطونو له مخې ابو جندل نشي بیلولی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د اصحابو له مخالفت سره سره ابو جندل سهیل ته ور وسپاره. دا تړون لیک علي رضی الله عنه لیکه. کله چې پکې سم بسم الله الرحمن الرحیم لیکل غوښتل نو سهیل پرې اعتراض وکړ چې یوازې بسمک اللهم ولیکه. رسول الله صلی الله علیه وسلم علي رضی الله عنه ته حکم وکړ چې همداسې ولیکه څنګه چې دی وایي. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم له نامه سره رسول الله نوم لیکل کېده نو سهیل بیا وویل د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پر ځای محمد بن عبد الله ولیکه. رسول الله صلی الله علیه وسلم علي رضی الله عنه ته دا الفاظ یعنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم لرې کړه، خو د هغه دا کار خوښ نه کړ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لفظ لرې کړي، خو بیا یې په خپله رسول الله صلی الله علیه وسلم له تړونلیک څخه د رسول الله لفظ لرې کړ. د دې تړونلیک اهمیت او سترتوب، اگر کدا سوله مغلوبانه سوله وه خو الله تعالی په فتح صورت کې دې سولې ته فتح مبین ویلی دی چې څپرکی یې دا دی: اول، مسلمانان مکې ته په آزاده توګه تلل راتلل. د دې تګ راتګ پایله دومره ښه وه چې قریشو سم له لاسه اسلام منل پیل کړل چې په دې کال ډیر کفار مسلمانان شول. دویم، دا سوله بیا د مکې د فتح مقدمه شوه ځکه چې قریش په تنګ شول او تړون ماتول اعلان کړل او په مسلمانانو یې د یرغل کولو د عذر پته ولګېده. دریم، دا سوله د مسلمانانو سوله دوستۍ او امن غوښتونکي څرګند ثبوت و چې اغیزې پر ګاونډیو قبایلو ډیر ښه و او هغوی له رسول الله صلی الله علیه وسلم دوستانه ملګري شول او تړونونه یې پیل کړل. څلورم، سولې ته د قریشو غاړه ایښودل د دې ثبوت دی چې هغوی اوس مهاجر بې کوره بې وزله نه بولي بلکې له ځانه سره برابر یې ګڼي. پنځم، د سولې پنځم شرط یعنې دا چې کافر یا مسلمان که کوم یو مدینې ته لاړ شي هغه د بیرته مکې ته ولېږل شي او که څوک مکې ته لاړ شي هغه مدینې ته بیرته نه استول کېږي. په ښکاره خو دا شرط مسلمانانو په ګټه نه و، خو په پای کې همدغه شرط ګټور ثابت شو. هغه مسلمانان چې له مجبورۍ څخه په مکه کې استوګن وو قریشو هغوی سخت کړول چې په دغه کړول شویو کې یو هم ابو بصیر و چې د کفارو د کړاوونو تاب یې نشو کاللی او ترې وتښتېد او مدینې ته ورسېد. خو چې د قریشو 2 تنه ورپسې ورغلل چې بیرته یې بوځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم د تړون د شرایطو له مخې ابو بصیر بیرته هغوی ته ور وسپاره. ابو بصیر په لاره کې ووژه او بل د ځان ژغورنې لپاره وتښتېد. بیرته مدینې ته لاړ او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې د ابو بصیر له لاسه شکایت وکړ چې په دې مهال ابو بصیر هم را ورسېد او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته عرض وکړ: یا رسول الله، تا خدا تړون د مطابق دوی ته زه وسپارلم او زه مجبور نه یم چې ما څه کړي دي د هغې ځواب ورکړم. دا یې وویل او له مدینې څخه لاړ او د سمندر په غاړه یې په آیس نومې سیمه کې استوګنه غوره کړه. کله چې د مکې مظلومو مسلمانانو ته ښکاره شوه چې ابو بصیر په خپله میړانه ځان ته استوګنځی موندلی دی نو وتښتېدل او هغه ته یې د استوګنې لپاره ورغلل.
او کله چې له دوی څخه یوه ستره ډله جوړه شوه نو د قریشو د تجارتي قبایلو په لټولو یې لاس پورې کړ چې مجبور شول قریش مدینې ته لیک واستوي چې له دې شرط څخه موږ تیر یو، که په راتلونکي کې څوک غواړي مدینې ته لاړ شي موږ کوم اعتراض نه لرو چې په همدې بنا د ایس اوسیدونکي مدینې ته لاړل او د قریشو تجارتي بهیرونو لار خلاصه شو. د پورته یادونو پر بنسټ به دا خبره بې ځایه نه وي چې کوم کار چې د حدیبې مغلوبانه روغې وکړ دا یوې سولیزې فتحې په زور هم نشو کولی. د خیبر فتح او موتصریه له قریشو څخه تر بېغمه کېدو وروسته مسلمانانو د خیبر د اشرارو او رنګکارو یهودو ته مخه کړه. هغه یهودان چې رسول الله صلی الله علیه وسلم له مدینې څخه وشړل هغوی هم خیبر ته لاړل او هلته میې شول او هر مهال به یې د مسلمانانو په خلاف له ګاونډیانو له قبایلو سره په ګډه ورانکاري کوله، تر دې چې په مدینه د یرغل کولو لپاره هم تیاری نیولی و. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله د دوی مخې ته ور ووت او د هغوی ټولې کلاګانې او کړونه یو په بل پسې ونیول چې مجبور شول او یهودانو د سولې غوښتنه وکړه او وعده یې وکړه چې د خیبر د ټولو تولیداتو او حاصلاتو نیمه برخه به مسلمانانو ته ورکوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوی دا غوښتنه ومنله. په همدغه کال رسول الله صلی الله علیه وسلم ګاونډیو او پاچاهانو ته بلنه ورکړه چې اسلام قبول کړي. شیرجیل د عمرو غسانی زوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم استازی حارث شهید کړ. د ده د قصاص اخیستلو لپاره 3000 مهاجرین ورولېږل شول چې موته سیمې ته ورسېدل. غسانی 100,000 کسان د جګړې لپاره چمتو کړل او د مقابلې لپاره رامخته شول. د روم قیصر هم له ده سره ملګری شو او خپل پوځونه یې ورسره کړل. سخته جګړه وشوه. د کفارو په مقابل کې د مسلمانانو لښکر په وړو کې د مالګې حیثیت درلود، لکه څومره چې په وړو کې مالګه کمه وي هغومره کم تعداد د مسلمانانو. د اسلام 3 مشران زید رضی الله تعالی عنہ، جعفر او ابي طالب او عبدالله د رواحه زوی شهیدان شول او په پای کې ستر مشر خالد د ولید زوی نوغ واخیست او په پوره میړانه د اسلام لښکر له کړاوونو وژغوره. په دې جګړه کې ټول 12 تنه مسلمانان شهیدان شوي وو. د مکې فتح د عربو د 2 قبیلو بني خزاعه او بني بکر ترمنځ له اوږدې مودې دښمنۍ روانه وه. د حدیبې له تړون وروسته خزاعه له مسلمانانو سره د دوستۍ پیل کول غوښتل او پیل یې کړه او بني بکر د قریشو خلیفګان شول. لکه چې د قریشو په مرسته بني بکر په خزاعه یرغل وکړ، قریشو له مسلمانانو سره د تړون په خلاف په ښکاره له بني بکر سره مرسته وکړه. خزاعه په حرم کې پناه واخیسته. د مذهبي او ملکي قوانینو له مخې په حرم کې وینه تویول حرام و، نو بني بکر د دې هم پروا ونه کړه. بني بکر یې بېکره کې ووژل. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې له دې پیښې خبر شو ډېر خواشینی شو او قریشو ته یې استازی ورواستو او 3 شرطونه یې ور وړاندې کړل چې په دې 3 شرطونو کې یو یې ومني. اول، د وژل شوو کسانو د وینو بدله دې ورکړي. دویم، قریش د بنو بکر له ملاتړ څخه لاس واخلي. دریم، د حدیبې د تړون تړل د اعلان کړي. قریش په جوش راغلل او دریم شرط یې ومنه، خو بیا وروسته په خپله تېروتنه پښیمانه شول او ابو سفیان د تړون د نوي کولو لپاره مدینې ته ورواستو. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره ونه منله. ابو سفیان، ابو بکر، عمر رضی الله عنه، فاطمه زهرا ته د سپارښت په توګه وویل، خو هیڅ چا دا سپارښت ونه منه. له ناکامه بیرته نیمګړی نیمه خوا لاړ. د مظلومو خزاعو د مرستې او مشرکانو د سر ټکولو د مخنیوي لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم په مکه د حملې تیاری پیل کړ او حلیف قبیلو ته یې استازی ولېږه چې وسلې راواخلي او راشي، خو باید احتیاط وشي چې مکیان خبر نشي. یو صحابي په پټه یوې ښځې ته یو لیک ورکړ چې په دې راز مکیان خبر کړي، خو دا کار ښکاره شو او هغه ښځه له لارې څخه بیرته راستنه شوه. د دې صحابي په دغه ناوړه کار ټول مسلمانان په قهر شول. په تیره بیا عمر رضی الله عنه خو ډېر وپارېده او له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه یې د دغه صحابي د وژلو اجازه وغوښتله، خو رحمت للعالمین وویل چې د بدر د غازیانو ګناه الله تعالی معاف کړې ده او څرنګه چې دغه صحابي د بدر په جنگ کې ګډون کړی و نو موږ ته هم پکار ده چې عفو ورته وکړو. د هجرت په 8م کال د رمضان په 10مه 620 عیسوي کال رسول الله صلی الله علیه وسلم
د 10,000 صحابه سره مکې ته روان شو. مراول زهران ته چې ورسېدل هلته یې لښکر واړاوه. دا ځای له مکې څخه یو پړاو لرې دی. د اسلام د پوځ خزا او حرکت په پټه طریقه و چې قریش هیڅ خبر نشي چې د اسلام پوځ بیا سر ته ولاړ و. د شپې ابو سفیان له څو مشرانو سره د تحقیق او حال معلومولو لپاره ووت چې په بیدیا کې له هرې لوري ته بل اور ولید. نو حق پک شو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خیمې لپاره چې کومه ډله ټاکل شوې وه هغوی ابو سفیان ولید او وینیول او رسول الله صلی الله علیه وسلم یې ور واستول. ټول مسلمانان د ابو سفیان د وینې تږي ول. عمر رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه د ده د سر پرې کولو اجازه وغوښتله. خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم تره عباس رضی الله عنه د ابو سفیان لپاره عفو وغوښتله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا ورته عفو وکړه او ابو سفیان ژوندی پاتې شو. په تاریخ کې دا لومړی بې جوړې مثال دی چې داسې غټ دښمن په پراخه زړه په خوښۍ معاف کړی شو. دې سلوک پر ابو سفیان دومره ژور اغیزه وکړه چې ګهیځ د رسول الله صلی الله علیه وسلم حضور ته ورغی او مسلمان شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم خوښ شو او وی ویل چې که د مکې څوک د ابو سفیان په کور کې یا د خدیجې رضی الله عنها د وراره حکیم د خزام د زوی په کور کې پناه واخلي هغه په امان کې دي، او چې په ځان پسې د خپل کور دروازه بند کړي او یا وسله وغورځوي او یا د کعبې په خونه ننوځي هغه هم په امان کې دي. ابو سفیان په دې مهربانۍ دومره خوښ شو چې مکې ته ورسېد. خپل قوم ته یې وویل چې تاسو د اسلامي لښکر مقابله نشئ کولی، نو که د ځان امان غواړئ زما په کور او یا په کعبه کې ځانونه خوندي کړئ او یا په خپلو کورونو کې ننوځئ، دروازې په ځانونو پورې وتړئ، خو تورې له ملا څخه مه راوباسئ. د اسلامي لښکر قبیله په قبیله بیل بیل مکې ته روان شول. وګړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د فرمان له مخې له امان څخه ګټه واخیسته او کوم مقاومت یې ونه ښود. یوازې په یو ځای کې د ابو جهل زوی اکرمه او د ده ملګرو په 3 تنه مسلمانانو د غشو په وسیله حمله وکړه او هغه یې شهیدان کړل. خالد رضی الله عنه پرې حمله وکړه چې په دې حمله کې د قریشو 14 تنه ووژل شول. په دې کار رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر خواشینی شو. کله چې له هرې خوا څخه ډاډه شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم کعبې ته لاړ او سپور وځله له کعبې څخه تاو راتاو شو او طواف یې وکړ او د هغې کعبې طواف یې وکړ چې بنیاد ستر بتشکن ابراهیم علیه السلام ایښی و او دا مهال پکې 360 بتان ایښودل شوي وو. رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم وکړ چې دا بتان له دې ځایه لرې کړئ او بهر یې وغورځوئ. عمر رضی الله عنه د هغو تصویرونه هم وران کړل. کله چې حرم له دغه ناولتوب څخه پاک شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم کعبې ته ننوت، 2 رکعاته لمونځ یې وکړ او بیا د حرم په دروازه ودرېد او دا خطبه یې ولوستله: الله جل جلاله یو دی او هیڅ شریک نه لري. هغه خپله ژمنه رښتیا کړه او خپل بېوسه بنده ته یې بری ورکړ. ای قریشو، الله تعالی جل جلاله زما اهلیت، غرور او کورني امتیازات له منځه یوړل. تاسو یې په بېلابېلو قبیلو او کورنیو د دې لپاره وویشلئ چې له یو بله سره وپېژنئ او د الله جل جلاله په نس ټول وګړي برابر دي او شریف هغه دی چې پرهیزګار وي. له خطبې وروسته چې وګړو ته یې مخ واړه ویې لیدل چې د قریشو سرتنبه جباران په مخ کې ولاړ دي. په دوی کې هغه د حوصلې او پراخې سینې وګړي هم ول چې د اسلام په محوه کولو کې تر هر چا د مخه ول. په دوی کې هغه وګړي هم ول چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم به یې د خزل او بارانونه ورول. هغه وګړي هم پکې ول چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاره کې به یې اغزي اچول. هغه وګړي هم پکې ول چې د تبلیغ پر مهال به د رسول الله صلی الله علیه وسلم بدن په وینو لتوپت کړ. هغه خلک هم پکې ول چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینو ته تږي ناست ول. هغه وګړي هم پکې ول چې د مدینې په لوټ او ورانولو پسې تر مدینې رسېدلي ول. او په پای کې هغه وګړي هم پکې ول چې مسلمانان په تودو شګو سملول او د دوی بدنونه به یې داغول. رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی ته وکتل، ترې ویې پوښتل: تاسو ته څرګنده ده چې زه له تاسو سره څه معامله کوم؟ هغوی چغې کړې او ورته ویې ویل: زموږ شریف ورور او شریف وراره یې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل: تاسو ګرم نه یاست،
ځئ تاسو ټول خپلواک یاست. د اسلامي لښکر دا بریالی صوبه له نامسلمانانو سره دا غوره چلند د دنیا په تاریخ کې یو بېساری مثال او بې جوړې کار دی. له هجرت نه وروسته مشرکانو د مسلمانانو شتمني قبضه کړې وه. د دغه شتمنیو بیرته اخیستو د مسلمانانو دا یو منلی حق و، خو مسلمانان بریمن له دې حق څخه هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په امر تیر شول. دې عامې او سترې بښنې په مکیانو دومره اغېز وکړ چې پښیمانه شول او په منډه منډه د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر لاسونو ور پرېوتل او بیعت یې ورسره وکړ. قریش په ټولو عربو کې منلي مذهبي مخکښان ول، ځکه چې د کعبې واک په لاس کې و. ډېرو قبایلو خو په زړه کې د اسلام د لیوالتیا درلوده، خو تش له دې عمله پاتې ول چې وګوري قریش څه کوي. یعنې د قریشو اسلام یا د هغوی مسلمانېدل د ټولو عربو مسلمانېدل و چې د مکې صوبې وروسته په ډېره لږه موده کې ټول عرب مسلمانان شول. د حنین غزوه د مکې او طایف په وادیو کې حوازن او ثقیف جګړهمار قبایل استوګن وو. د مکې تر صوبې وروسته چې د نورو قبایلو په څیر اسلام یې ونه مانه، بلکې له مسلمانانو سره یې جګړو ته ملاوې وتړلې او د یوې سختې حملې په نیت یې په مکه یرغل کول غوښتل. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوی په بدنیتۍ خبر شو، نو 12,000 مجاهدین یې له ځانه سره کړل او ورپسې روان شو. په دغه لښکر کې 2,000 نوي مسلمانان او 100 نامسلمانان هم ول. د حنین په مقام کې دواړه پوځونه سره مخامخ شول. مسلمان پوځ په خپل ډیرښت خپل پوځ او سامان غارول، خو دښمن له جګو غرونو څخه غشي پرې ورول چې مسلمانان وتښتېدل. یوازې 100 تنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په میدان کې پاتې ول چې په ډیره میړانه یې جنګ کوو. رسول الله صلی الله علیه وسلم عباس رضی الله تعالی عنه ته حکم وکړ چې انصارو او مهاجرینو ته غږ وکړي چې له غږ سره سم مسلمانانو بیا کلکه حمله وکړه چې کفار ټینګ نشول او وتښتېدل. بنو ثقیف طایف ته لاړل او بني حوازن د اوتاس په غرونو کې پټ شول، خو مسلمانان ورپسې اوتاس ته ورغلل او بیا یې مات کړل او د بني ثقیف د خپلولو لپاره یې طایف محاصره کړ چې دا محاصره 20 ورځې وه. د کلا دیوال دومره کلک و چې د منجنیق او نور ورانونکو وسایلو زور هم پې نه رسېده. په پای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو صحابي په صلاح محاصره ماته کړه. د تبوک غزوه د هجرت په 9 کال د رجب په میاشت کې خبر راغی چې د شام ستر عیسوي مشر د موته د ماتې د بدل په توګه غواړي چې په مدینه یرغل وکړي. نو مشهور مشر غسانی له یو ستر لښکر سره په مدینه د یرغل په غرض ځي. دا اوازه هم خپره وه چې د ده د مرستې لپاره رومي هرقل هم 40,000 وسلوال پوځ را لېږلی دی چې دا یې واورېده. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جګړې د تیاری حکم صادر شو. په مدینه کې په دې ورځو کې سخته قحطي او ګرمي وه. د منافقانو لوی ازمښت و چې په خپله خو یې جنګ نه کوو، نور مسلمانان یې غولول چې په دې جهاد کې برخه وانخلي. خو دې چاره کې دوی ناکام شول او په څو ورځو کې 3,000 مسلمانان د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حکم سره سم د جنگ لپاره چمتو شول او روان شول. تبوک ته ورسېدل. څرګنده شوه چې د یرغل اوازې ناسمې وې او بیا هم مسلمانان تر 20 ورځو پورې هلته پاتې شول. د خوا او شا عیسویان یې تابع کړل او بیرته لاړل. په همدې هجري کال کې 300 مسلمانانو د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په مشرۍ لومړنی حج اجرا کړ.